دا په کابل کې د مارکیټ سیمه ده، کومه سیمه چې له لسیزو راهیسې پکې د هیواد دننه او د باندې د تازه میوو او سبزیو پیر او پلور کیږي، خو وروستیو ناامنیو جنګونو په لارو کې له موټرونو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستلو، وهلو، ډبولو او په موټرو یې ډزې کول د دې لامل شوي چې د نورو کلونو په پرتله سږکال د هیواد له زیاترو سیمو څخه د تازه میوو راوړل کم شوي دي، چې دې چارې خلک سخت اندېښمن کړي. مال نمیشه آمدن بیادر طالب میگیره، اربکی ها پیسه میگیره، بستر ها بیادر پیسه میگیره، پوست ها پیسه میگیره، داخل های شهر پلخمری که لگه دوشی جا میرسی بیادر میگه پیسه بتی، کلش پیسه گیری میکنه دیگه. پوست ها را درا پوست ها نیست. افروز درابندی داریم، 3 تا محترمان مرده، قیسه تا کلینر مرده، میال مردایشان رو تخار روی کردیم، میال بعدا موترش در بندی دوی پلخمری هم میال هم استاده. لاری خراب پیچ سړک در بدار دی، جنگونه ټک ټوک ارزای شروع، موږ په 3 ورځې په 4 ورځې را رسېدلی نسو، مالونه مو دلته نه خرڅېږي، پر لارې 20 مشکلات سته. بزګران اندېښمن دي چې روان باد وضعیت او د حکومت لخوا تازه میوو ته د ښې بازار موندنې نه برابرول د دې لامل شوي چې ترلاسه شوي حاصلات په ډېر ټیټ قیمت وپلوري. کاروبار تاوان کرده، دهقان در بازار شد کراش نمیشاری، 160 سگو 170 خالص سگو 70-80 سودا کردم این باره، این 80 دادم این 70. یک همکاری بکنه یا در بدر شد دهقان در بدر شد. سږکال نرخونه ډیر ټیټ دي، خرچې دي زیاتې، دغه موږ دهقانان د خټکي راوړو د کابل ته په روز کې موږ جای په جای د پټي په سر خرڅول من 100 روپۍ، سږکال 50 روپۍ 40-45 روپۍ خرچه پې کوو، دلته من په 100 روپۍ یا په 90 روپۍ یا په 80 روپۍ. نو موږ ته هېڅ شی نه پاتې کېږي، هماغه د موټر کرا کېږي او هغه خپله خرچه د پالیزه نه کېږي، هغه هم په موږ تاوان ده. همداراز د کابل د تازه میوو او سبزیو د اتحادیې مسؤلین بیا وایي چې پخوا به له شمالي ولایتونو څخه هره ورځ کابل ته د تازه میوو او سبزیو په سلهاو موټرونه راتلل، خو سږکال جنګونو او په غیر قانوني توګه له موټرونو څخه د بېلابېلو ډلو لخوا پیسو اخیستلو دغه کچه په بېمخینې توګه راټیټه کړې ده. پیش از جنگ خوب بود، موتر زیاد می آمد، فکر کنم روزانه ما خود از این مارکت ما با صدا موتر بارگیری می شد، به سمت شمال روان می شد اونجا و بازارایشان هم خوب بود، به فروش می رسید و امسال بسیار کم دیگه، روزانه اگه یک 5 موتر 4 موتر او را بسیار مردم دل میکنه که بار میکنه روان میکنه. بلخوا د کرنې وزارت مسؤلین بیا په هیواد کې د نورو کلونو په پرتله سږکال د تازه میوو د ډېرېدو تولید خبره کوي، په داسې حال کې چې سږکال د هیواد زیاتره سیمې له وچکالۍ سره مخ وي. در سال جاری با وجود خشکسالی ها در یک تعداد از ولایات محصولات زراعتی به خصوص میوه های تازه نسبت به سال گذشته بیشتر شده. وزارت زراعت در قسمت زمینه سازی بر افزایش تولید محصولات زراعتی و رسیدن به خودکفایی سالانه برنامه ها و پروژه خود در سطح کشور تطبیق میکنه. در این حال انتظار ما است که با توجه به زمینه سازی بر افزایش تولید، زمینه سازی بر صادرات محصولات زراعتی، بازاریابی و فروش محصولات زراعتی هم مساعد شود. هڅه مو وکړه چې دغه میوو ته د بازار موندنې په تړاو د اقتصاد وزارت نظر له ځانه سره ولرو، خو وروسته له ډېرو کوښښونو او هڅو سره بیا هم بریالي نشو چې د دوی نظر له ځانه سره ولرو.